دغه ټایم کې زه ډېره تږې وم او وږې وم او ژړل مې په دغه ټایم کې ما چغې وهلې خو دوی لکه زما اواز اورېدلی و دوی بس موبایل هغوی څنګه کټ کړو دیوال ته یې ویشتلو چې دیوال ته یې ویشتلو زه د یختونې ونیولم پرې خولو پرې پوزې ونیولم په ما یې اینه راماته کړه چې په ما یې اینه راماته کړله بس بیا چې بیا یې ما له نشې راکړلې ډېرې تېز نشې راکړلې چې دا جنې که چېرته شپې راپاسي بیا د موبایل یا د تښتېدو څه کوشش وکړي دوی خو بیا کور ته خو یې رینګ کړی دی کور والا یې لمبر اوچت کړی دی دوی به لازمي دا لمبر چک کوي چې بیا څنګه سهار شوی دی زما پلار دی هر چا لمبر ورکړی دی په دې کې ورته زما ماما رینګ کړی دی چې ماما مې ورته رینګ کړی ماما مې ورته ویلي دي چې تاسو چې کم ځای یې ما له صرف د غزګي پته راکړې ما ته جینۍ وښایي زما خورزه ده پرکه شوې ده څومره ورځې ده او موږ پسې ډېر وګرځېدو خو پیدا مو نه کړله بس زما تره ماما ته یې بدماشیانې هر څه کړي دي एकदम بیا یې دیوال ته موبایل ویشتلو او رالې زه د یختونه بیا ونیولم بیا یې زه پرې خوله پرې پوزه ووهلم چې ما باندې اینې راماتې کړلې ما چغې وهلې ما ورته په دې دغه ځای کې ستا چا اواز نه اورېدو لکه دغه ځای کې نه په دغه ټایم کې ما لکه نه مې د خولې نه اواز راوتی دی بس جړل به مې د سره د خولې نه مې اواز راوتی نو مرۍ مې پړسېدلې وي خولې مې پړسېدلې وه دوی لکه زه داسې وهلې وم بس بیا څنګه دوی زه واپس وتړلم دغه ټایم کې ما نشه نه وه راکړې خو صرف خوله سترګې او لاسونه یې راله وتړل په دې کوڅې باندې دوی درې واڼه بهر ووتل او دې ما پسې بنده کړی و دوی درې واڼه وي یو وي وایي وجنو او یا دا جینۍ خرڅوو ایسو ته یو وي وایي که دا مونږ خرڅ کړو دا خو به دغه سړي سره بیا څه وي وایي دا به سړي د خپل پلار نوم د ځای پته هر څه به ولور کړي دا به دغه ځای ته ورسوي دا خو به سبا له به مونږ باندې ګواهي کوي یو خو تا خو پېژنې تا خو ته خپل مخ ښودلی دی بل ورته که دا مونږ مړه کړو نو په دې باندې به زموږ د لاسونو پته کېږي معلومېږي دی له خو به خامخا میډیکل یې هر څه کوي بس بیا څنګه دوی وایي دغه وایي موږ سره هسې ښایي نشې شتلې نشې به ورله ورکړو چې څنګه دوی ما له نشې راکولې بیا یې وایي په لاره به یې پرېږدو که ګاډ وواله او که داسې مړه شوله چې زه څنګه بیا اوښ کې راتلم نو زه دوی ورته ولي وم او زه د ایم سی اې نه اخوا لاره دلته یې غورځولي وم چې غورځولي وم په لښتې او هغې کې زه پرته وم خو دوی زه سمه راښکلې وم هغه اوبو کې او چپړو کې اخوا یګنو ته ورورتولي وم دلته کې پولیسان راغلل پولیسانو زه اوچته کړم چې پولیسان او زه یې بوتلم لاولې تاڼې ته بوتلم تاڼه کې بیا دا خبره کېدله وایي دلته وله روغه کوئ دا خبره وله ختمه وایي دا جینۍ دغه کو بس بیا زه په دغه ټایم کې لکه په اوښ کې نه وم زما سره یوه پولیس هم ناسته وه خواته او دوی دا خبرې کولې بیا ورته انعام دی که کوم یو دی هغه ورته ووایي دا ماشومه مونږ راوستې ده او لکه د دې خبره به مونږ کوو چې بیا زه څنګه هغوی اسپتال ته بوتلم هلته ما ته ډریپونه هر څه یې وکړلو لاول خو یې راته نه کول ځکه چې زه ډېره وږې وم او بیخي معده کې مې څه ونه بیا دارالنعمان ته راوستم په سهار لې زه بیا جج ته پیش کړم جج هلته ما نه غونډ بیان واغېستل جج ما ته وویل ته به سهار له راځې بس ما سره بیا سهار له بله پولیسه وه چې زه به سهار له لاړم نو هلته هغه پولیسه زما نه پاسېدل هغه یو پولیس والا ته یې اواز کوو چې راسې دلته ساین وکړه چې څنګه پاسې هغه دروازې خوا ته تله एकदम سړی راغلی ما ته وایي بچې وایي که کروړ ډو پکار دي که 2 کروړه دي پکار دي وایي زه تاله در کوم وایي دا بیا نو ما اخله دا एकदम پاسېدلو